قدر شپې دا دی چې په دې شپه کې عبادت د زرو میاشتو د عبادت نه بهتره او غوره دی. الله رب العزت فرمایي لیلة القدر خیر من الف شهر. د قدر شپه چې ده دا بهتره ده د زرو میاشتو نه. الله داسې نه دی ویلي چې د قدر شپې عبادت دا برابر دی د زرو میاشتو د عبادت سره، بلکې الله دا ویلي دی چې د قدر شپې عبادت دا غوره دی د زرو میاشتو د عبادت نه. زیاتوالی الله تعالی ته معلوم دی چې الله څومره زیاتی نورو هم ورکړی دی. دا د الله رب العزت فضل او دا د الله رب العزت رحم او کرم دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت باندې. دا خصوصیت الله رب العزت د رسول الله امت ته ورکړی، بل امت ته چیرته هم نه دی ورکړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه و کرامو په مجلس کې ناست و او د بني اسرائیلو د عابدینو تذکره یې کوله چې د هغوی عمرونه 200 کاله 200 کاله ول، په دیو کې به هغوی د الله رب العزت طاعت او عبادت کوه. نو صحابه کرام وپسخېدل، ویل یا رسول الله زموږ عمرونه خو 80 او یا تر 80 کلو پورې دي، نو زموږ عبادت به څنګه د هغو عبادت سره برابر شي؟ نو الله رب العزت دا صورت نازل که، ویلې چې لیلة القدر خیر من الف شهر. د قدر شپه چې ده هغه غوره او بهتره ده د زرو میاشتو د عبادت نه. دا په هر مسلمان باندې را روانه ده چې روژه نیسي په آخر لسیزه کې دی د الله رب العزت طاعت او عبادت وکړي، نو الله رب العزت به هغه ته د زرو میاشتو د عبادت اجر و ثواب ورکوي. دریم خصوصیت او دریم ځانګړتیا د قدر شپې دا ده چې په دې شپه کې جبرائیل علیه السلام سره د نورو فرشتو د آسمان نه راکوزیږي او هغه مسلمانان که زموږ خویندې دي که زموږ وروڼه دي چې د الله رب العزت په طاعت او عبادت کې مصروفه دي، نو جبرائیل علیه السلام سره د نورو ملائکو په هغو باندې سلام کوي، لکه چې الله فرمایي تنزل الملائکة والروح فیها باذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر. نازلیږي ملائکې سره د جبرائیل علیه السلام د الله رب العزت په امر باندې، نو دوی سلام کوي په هغه چا باندې چې د الله رب العزت په طاعت او عبادت باندې مصروف او مشغوله وي، او دا کار د لمر پرېوتلو نه واخله تر سبا راختلو پورې وي. نو قدرمنو اوریدونکو په دې شپو کې د الله رب العزت رحمت راوریږي، نو څومره چې کولی شئ هغومره تاسو د الله رب العزت عبادت کوئ، ځان د الله رب العزت د رحمت نه مه محروموئ، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کم کس د لیلة القدر د خیر او برکت نه محروم شو هغه گویا د ټول خیر نه محروم شو او د دې خیر نه محرومه کیږي مګر هغه کس چې هغه یقینا محرومه وي او یقینا بدبخته وي. الله رب العزت دې موږ په خپل فضل او رحم او کرم سره د خپل رحمت نه محرومه کوي. په ځانګړې توګه په دې شپه کې دی الله رب العزت موږ ته د عبادت او د طاعت توفیق را نصیب کړي. نو په دې وجه قدرمنو اوریدونکو د ټولو نه افضله دا ده چې د آخري لسیزې ټولې شپې په ویښه او د الله رب العزت په عبادت کې تیرې کړئ. ټول کال موږ ویده شو، ټول کال موږ خوبونه وکړل، راشئ په دې آخره لسیزه کې د الله رب العزت طاعت او عبادت وکړئ چې په دې باندې الله رب العزت زموږ ګناهونه معاف کړي، الله موږ ته بخښنه وکړي. که 10 واړه شپې هم تاسو په ویښه باندې نشئ تیرولی، نو صرف هغه شپې چې هغه طاق شپې دي هغه خو په ویښه کې تیره کړئ، په هغو کې د الله رب العزت طاعت او عبادت خو وکړئ چې هغه 21مه شپه، 23مه شپه، 25مه شپه، 28مه شپه او 29مه شپه ده. او که ټوله شپه په عبادت کې نشئ تیرولی، نو څومره چې کیدی شي هغومره خو تاسو د الله رب العزت عبادت وکړئ، څه حصه به الله رب العزت ضرور تاسو ته درکوي. خو زموږ اکثر وروڼه او خویندې هم شته دی چې په دې شپو کې هغوی هم د الله رب العزت د رحمت نه محرومه دي. 1 ساعت 2 ساعتو لپاره هم هغوی د الله رب العزت طاعت او عبادت نه نه پاڅي. کم از کم هر سړی خو دې دومره وکړي چې د ماسخوتن او د سهار لمونځ دې په جمع سره ادا کړي،
ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي کم سړی چې د سحر او ماسخوتن مونځ په جمع سره ادا کړي هغه ته د ټولې شپې د عبادت کولو ثواب ورکول کیږي. سبحان الله، څومره مهرباني ده د الله رب العزت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت باندې. خو بیا هم چې څوک محروم شي نو د هغه په محرومتیا او د هغه په بدبختی کې څه شک نشته، هغه یقیني بدبخته دی، هغه یقیني محروم دی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عایشې رضی الله عنها ته یوه دعا ښودلې. حضرت عایشې ته پوښتنه وکړه یا رسول الله که زه د قدر په شپه پوه شم چې دا د قدر شپه ده نو په هغې شپه کې زه څه دعا وکړم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عني. ای الله ته بخښونکی، بخښنه ته خوښه ګڼې نو ته زما نه بخښنه وکړه، زما ګناهونه معاف کړه. هر څوک چې په هره ژبه کولی شئ خو کومه برکت چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه الفاظو کې دی چې هغه د مبارک خولې نه وتلي دي هغه بیا په نورو کې نشته دی. نو دا یاد کړئ چې اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عني. شپې شپې موږ په لاو لهب کې تیرې کړې، شپې شپې د حرام په اورېدلو او د حرامو په لیدلو کې تیرې کړئ. راشئ په دې لسیزه کې الله ته کښېنئ، الله رب العزت نه د خپلو ګناهونو بخښنه وغواړئ، ځان لپاره، د خپل کورنۍ لپاره، خپل اولاد لپاره د الله رب العزت نه بخښنه وغواړئ او دا توفیق وغواړئ چې الله موږ ته د نیکو اعمالو توفیق په باقي ژوند کې را نصیب کړي. ځکه د دنیا ژوند ډیر محدود دی، ډیر لنډ ژوند دی. الله ته به درېږو، الله رب العزت به زموږ نه پوښتنه کوي. که څوک هم په دې شپو کې د الله رب العزت طاعت او عبادت نشي کولی، ځان خو د ګناه نه په دې شپو کې وساتي، د خپل اولاد، د خپل کورنۍ، د خپل دوستان خو د ګناه نه بچ کړي په دې شپو کې. ځکه په کم متبرک وخت کې چې عبادت کوونکي ته الله رب العزت ډیر اجر و ثواب ورکوي، په هغه باندې د الله رب العزت رحمت راوریږي. نو همدارنګه په دغه متبرک وخت کې که څوک ګناه کوي او د الله رب العزت نافرمانی کوي نو په هغه باندې هم د الله رب العزت لعنت د تیز باران په شان وریږي. نو که په دې شپه د الله طاعت او عبادت نشو کولی، کم از کم ځان خو د ګناه نه بچ کړو، خپل اولاد خو د ګناه نه بچ کړو. اما متاسفانه باید ووایم چې په دغو شپو کې هم زموږ کورنۍ او خپله تلویزیون ته ناست یو، هغه فاسد سریالونه او فاسد فلمونه تر سبا پورې ګورو. هغه پلار چې په هغې کورنۍ کې دی الله به د هغه نه پوښتنه نه کوي، هغه مور چې په هغې کورنۍ کې ده هغه نه به الله پوښتنه نه کوي. چې داسې د رحمت په شپه کې، داسې د برکت په شپه کې چې د الله رحمت د تیز باران په شان وریده، تاسو هم د دې نه خپل ځان او د خپل اولاد محرومه کړي وئ، په فساد کې اخته وئ. نه، که عبادت نشئ کولی، ګناه نه خو خپل ځان او د خپل اولاد وساتئ. حضرت مولانا اشرف علي تهانوي رحمه الله لیکلی دي لکه څنګه چې څوک په محمد رسول الله باندې یو وار درود شریف ووایي په هغه باندې د الله رب العزت 10 رحمتونه نازلیږي. العیاذ بالله که یو کس د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخي وکړي نو په هغه باندې هم 10 لعنتونه نازلیږي. ګرځنده عیب لګونکی، هغه چغلخور دی، منع کوونکی دی د نیکي د کارونو نه، د حد نه تیریدونکی دی، غټ ګنهګار دی، بدخویه دی، د دې نه هر څه علاوه بدذاته دی. نو به هر حال قدرمنو اوریدونکو، دا شپې د الله رب العزت د طاعت او د عبادت شپې دي. په دو شپو کې الله رب العزت تا ته د 1000 میاشتو نه لا زیات د عبادت ثواب درکوي. نو راشئ چې د الله عبادت په دې شپو کې وکړو. بهتره خو دا ده چې آخري لسیزو کې په ټولو شپو کې د الله عبادت وکړو. که دا نشو کولی په طاق شپو کې وکړو، که دا هم نشو کولی څه ناڅه 1 ساعت 2 ساعته خو د الله په عبادت او په طاعت باندې ځان مصروفه کړو، د خپل د ګناهونو بخښنه خو د الله نه وغواړو. که دا هم نشو کولی، د دې نه محرومه یو، دومره همت الله موږ ته نه دی راکړی. د ماسخوتن او د سهار لمونځ خو په جمع سره په تکبیر اولا سره ادا کړو. که دا هم نشو کولی، دومره ذوق الله راکړی، دومره خو وکړو چې ځان خو د ګناه نه بچ کړو، خپل اولاد خو د ګناه نه وساتو، خپله کورنۍ او خپل دوستان خو د ګناه نه بچ کړو.
کنی الله رب العزت په غضب او په لعنت کې به ګرفتاره یو. د الله رب العزت نه ځان لپاره، تاسو لپاره، د ټولو مسلمانانو لپاره د الله رب العزت د عبادت او د اطاعت توفیق غواړم او دا ترې غواړم چې موږ ته الله رب العزت په شپو کې د خپل د اطاعت او عبادت توفیق را نصیب کړي او د ګناه نه مو ساتي. په همدې هیله